ګرانو هیوادوالو السلام علیکم. که غواړئ ولسي جرګې یا ولسوالی شورا ته کاندید شئ نو دغه سندونه او معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړئ. لیکنې درخواست د 25 کلنۍ تکمیل د سټیکر شویو تذکرو کاپي له دولتي دندې منظور شوی استعفا لیک. ولسوالی شورا ته د کاندیدا لپاره د 12م ټولګي د فراغت سند د رای ورکوونکو د ثبت او تصدیق شویو نومونو او شمیرو فهرست اړوندو ټاکنیزو اوزو کې د ثبت شویو رای ورکوونکو ملاتړ د ولسي جرګې لپاره 1000 تنه د ولسي شورا لپاره له 100 څخه تر 300 تنه پورې د ولسي جرګې د کوچي کاندید لپاره 1000 تنه او د ولسي جرګې د هندو او سیک کاندید لپاره 200 تنه دي.